السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور د فاریاب ولایت نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې کچېرې د یو چا نه تراوی پاتې سي، یعنې قضا سي ترېنه، نو بیا د دې قضایي سته ده که نسته ده؟ یعنې نن ورځ قضایي بیخي د نن شپه در نه پاتې شولې، سبا شپه د دې تراوو قضایي شته که نشته ده؟ نه محترم وروره، اذا فاتت التراویح لا تقضى بجماعة ولا بغیرها وهو الصحیح. دغه خبره په فتاوا قاضي خان کې ذکر سوې ده. هلته فتاوا قاضي خان کې هم شته او په فتاوا هندیې کې هم لیکلې ده وروره. الله پاک دی روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. مخلص وفا په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې د ماسپښین یا د مازدیګر ډک رکاتونه، تس رکاتونه که ډک وویل سي څرنګه ده؟ پروا نه کوي محترمه، ما مخکې په دې بحث هم کړی. وعلیکم سلام. یو ورور حافظ حماد تخاری په نامه پوښتنه کوي چې من کله ترجمه کې د قرآن په اړه اړوو نو ګوته لمدوو. نو محترم ورور داسې مستدرکو پوښتنو ته ضرورت نشته، په دې ښه ته هم پوهېږې چې روزانه پې ماتېږي، نو څه ضرورت ته چې پوښتنه یې کوي؟ یا قلم دا سړ خولي کې نیولی وي نو خو په خوړلو باندې روزه ماتېږي، یا د یو شي په تېرولو باندې. دلته خو هېڅ شی نه تېرېږي وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب. علیکم السلام. عمیر حماسی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې سړی قاری دومره تیز قرآن وایي چې بیخي صحیح کېږي نه چې څه وایي. نو یو خو محترمه چې بیخي لکه قرآن غوندې هغه هر څه حروف خوري، بیا خو لمونځ بیخي فاسد ده وروره. او که بیا یې دومره تیز وایي چې هغه معنا صحیح کېږي، خو داسې حالت ته چې بیا هم ډیر تیز وي دا بیا مکروه ده. په فتاوا هندي کې وایي ویکره الاسراع فی القراءه وفي اداء الارکان کذا فی السراجیه وکلما رتل فهو حسن. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. وعلیکم السلام. محمد زابلی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی ده روزه یې خوړلې خو دا نه ده ورته پویا چې ما قصدن خوړلې ده که سهوان مې خوړلې ده، نو دی به څنګه کوي؟ نو محترمه دی دې ځان ته معلومات وکړي. نو زه خو یې د زړه نه یم خبر، دی یقین باندې ځان ته راولي، په شک باندې خو احکام نه ثابته کېږي. دا دې معلومه کړي چې سهوان مې خوړلې که دا قصدن مې خوړلې. که قصدن یې خوړلې کفاره به ورکوي، که سهوان یې خوړلې نو بیا پروا نه کوي وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. نو دا ما بزر کوي، دا په ما معلومه وي، اوس په شک احکام نه بنا کېږي وروره چې دی پکې شکمن. وعلیکم السلام. عطا محمد په نامه یو ورور د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو ملګري بل ملګري ته پیسې ورکړي دي، اوس یې زکات کې ور حسابوي. نو داسې دې وکړي محترمه، یو وارې دې پیسې تر واخلي بیرته دې زکات کې ور حساب کړي، یا دې داسې چل وکړي چې دا چا پیسې ورکړي دی دې مثلا اوس 10,000 روپۍ یا 20,000 روپۍ دې ورکړي، ورته دا زکات کې قبولي که بیرته ماته راکړه. په دغه طریقه باندې کېدلی سي. او که دغسې ورته وایي د رومې بخلې، دا شرعا نه صحیح کېږي ورور. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حاجی محمد عتیق صدیقی په نامه یو ورور د مدینې منورې نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې دلته دوی په مسجد النبوي کې چې کله تراوی وکړي، بیا دوی نیت د ویترو کړی وي، مونږ نیت ورپسې د هغه کړی وي، څه ورته وایي د تراوو کړی وي. نو محترمه کوشش وکړي چې نیت مو سره برابر وي. اگر چې حنفي فقها خو یو ټکی لیکي چې که چېرته امام د امام مونځ متضمن د مانځه د مقتدي لره وو، بیا دلته اقتدا صحیح کېږي. بیا هم کوشش وکړي محترمه چې ځان ته د معلومات وکړي، یا چې غویترو پسې اقتدا وکړي. الله پاک مو روغ جوړ لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوه مسئله مسلمانانو ورونو چې ډیر خلک په تراوو کې پکې اخته وي، هغه مسئله داسې ده چې حافظان چې کله ختم د قرآن کوي نو په ختم د قرآن کې نیت د سجدې تلاوت په رکوع کې ادا کی، په رکوع کې صحیح کیږي. خو یوه خبر دا ده چې امام هم نیت وکړي او مقتدیان هم دا نیت وکړي، مخکې له مخکې ورته ووایي چې په پلانکي رکعت کې زه بیا سجده تلاوت په رکوع کې ادا کوم. که ورته ونه وایي
امام سجده تلاوت په رکوع کې وکي د خو نیت وک، اما مقتدیانو نیت نو کړی، نو دا سجده تلاوت د دوی نه ادا کیږي، نه صحیح کیږي. محترمو، دغه مسئله د مونږ په حنفي کتابونو کې په فتاوا هندیه کې سته ده، ولو نوها فی الرکوع عقیب التلاوة ولم ینوها المقتدی لا ینوب عنه، نو په د باندې واجب پاتې سو. نو حافظان رونه دي دغه مسئلې ته متوجي وسیږي. الله پاک مروغ جوړ لره، کامیاب اوسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی ده مثلا د روزې په اوله ورځ باندې د خو پیشلمی نه و کړی، ځکه روزه یو ناڅاپه راغله، اعلان یو ناڅاپه وسو، نو چې د روزه یو ناڅاپه ونیوله، هلته سحر د روزه نیولې وله، بیا یې نیت کړی و، خو چا ورته ویل چې د تا روزه ځکه نه کېږي، تا پیشلمی کړی ده، نو د بیا روزه ماته کړله، قصدن یې ماته کړله، د فرضي روزې نیت یې کړی و، بیا ورته چا ویلي ول چې د تا روزه ځکه نه صحیح کېږي چې ته پیشلمی دې نه ده کړی، د روزه ماته کړې، په ده باندې خو قضایي سته محترمه، او کفاره هم سته، پې که نسته ده و محترمه، په ده باندې کفاره هم سته ده، ځکه جهل په دارالاسلام کې عذر نه ده. ولې د عالم نه پوښتنه نه کوله؟ په دې وطن کې خو علما ول، ځکه محترم ورور علما په کتابونو کې دا مسئله لیکي، وایي که چیرته یو چا مسواک وه، بیا ګمان وکړه چې په دې خو روزه ماتیږي، بیا یې خوراک وکړه، نو په قصدن یې خوراک وکړه، قضا او کفاره دواړه پې باندې سته ده. دا په خلاصة الفتاوا کې دا مسله سته. یا مثلا یو سړی ده هغه مثلا غیبت وکړ، بیا د ګمان وکړه چې دا خو روزه ماتوي، یا یې له چا نه استفتا وکړله، امي سړي نه استفتا وکړله، یا د عالم نه استفتا وکړله، نو صحیح خبر دا ده دلته هم هغه سته پې باندې. دغه صورت کې محترمه قضا او کفاره دواړه پې سته، ولې د عالم نه استفتا نه کوله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده، د ورور پوښتنه داسې ده که چیرته یو امام یا په تراوو کې سجده تلاوت ووایي او قاري، نو هغه بند سي پکې، بیا دغه مأموم یا مقتدي فاتح فتح ورکی، امغه آیات د سجدې بیا تکرار کی، نو دی به یوه سجده تلاوت کوي که دوه؟ یوه سجده تلاوت به کوي محترمه. یوه خبر خدا نه، ولو کرر آیت السجدة فی الصلاة تکفیه سجدة واحده، که تکرار که یو آیات د سجدې په مانځه کې یوه سجده بس ته ورته. خو دلته د تا پوښتنه دا ده چې دا تکرار یوه سړي نه ده کړی، دوه سړیو کړی ده. محترمه په فتاوا هندي کې لیکي و ان تل المأموم، دا د امام په ویللو خو سجده تلاوت لازمه سوله، هغه مقتدي فاتح چې ده د هغه په ویللو سره سجده نه لازمیږي، ځکه په فتاوا هندي کې داسې وایي وروره و ان تل المأموم، که چیرته تلاوت وکړه مقتدي، سجده تلاوت یې وکړله، لم یلزم الامام، په امام هم نه لازمیږي، ولا المؤتم، نه په د مقتدي لازمیږي، السجود سجده، لا فی الصلاة ولا بعد الفراغ منها، کذا فی السراج الوهاج، دغه کتاب نه نقل کړی. نو محترمه د مقتدي په ویللو باندې خو فاتح چې دا وویلې، نه په امام لازمه ده نه په ده باندې لازمه ده وروره. الله پاک دروغ جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې کله امام سلام ګرځوي السلام علیکم، نو په دغه وخت کې به دی په نیت کې به ملایکې ښي طرف ته چې څوک ولاړ دي د امام هغه به مقصد وي، چپ طرف ته چې څوک ولاړ دي هغه به مقصد وي. دا ورور پوښتنه کوي چې دا سلام به په خوله باندې وي او که په نیت کې به وي. محترمه وروره که ته نور لزاح وګورې هلته دا مسئله شته ده، د مونږ حنفي فقها داسې وایي چې کله تا امام که سلام وګرځه، ګوره وروره ته چې چاته سلام اچوي نو خو هغه خلک خو به وي که نه، نیت کې به د هغه وي السلام علیکم، یعنې د ما ښي طرف ته چې کم خلک ناست دي سړي او
ملائکی او صالح پیریان، نو امام به دا درې وړه په نیت کې نیسي، صالح پیریان، ملائکی او دغه انسانان. او مقتدی چې دا که د امام برابر ناستو نو په دواړو سلامونو کې به امام مقصود او ملائکه او صالح پیریان به مقصود وي. او که هغه څه ورته وایي مثلا یو طرف ته ناستو، مثلا چپ طرف ته د امام ناستو، بیا به په خي طرف کې یادوي. او که په خي طرف د امام کې ناستو، بیا به امام چپ طرف کې نیت کې ورسره چې سلام دی په امام، په ملائکه او په پیریانو. دا خو په نیت کې یو له آداب د لمانځه نه ده وروره، صرف دومره خبره ده چې دا نور لزاح کې ستا ده وروره. او یوه خبر دلته ستا چې د دغه سلام جواب ستا که نسته ده. علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله په تفسیر روح المعانی کې لیکلی دي چې د دې سلام جواب نشته ده. ځکه جواب نشته ده چې اصل کې د لوی مقصود چې ده هغه تحلل للمانځه نه ده، لأن المهم له التحلل وقصد الحاضر به لتعود عليه بركته وذلك حاصل وإن لم يرد. دغه خبر شهاب الدین آلوسی رحمه الله تفسیر روح المعانی کې